چې یو سړی میا دی او پیر دی او سید دی او اخونزاده دی او هر څه ورته وی د ده دعا ښه قبلیږي او عام مسلمان چې دی نو د دعا د هغه په شان نه سوال دا دی چې آیا دا خبره صحیح ده او که نه الجواب څومره نصوص چې دي په قرآن کې او په حدیث کې په یو ځای کې هم دا فرق نه دی راغلی چې یو سړی د الله نه دعاګانې غواړي او په عامو مسلمانانو کې نسبي عام نسبي د ده دعا لږه کمزوري ده یا زر نه قبلیږي یا بله څه خبره ده او چې یو سړی اهل بیت کې د ده دعا ښه قبلیږي او زر قبلیږي دا خبره نه ده راغلې نصوصو کې دا خبره نشته وجه دا ده دعا عبادت دی دغه یو حدیث کې ښه واضح راغلي الدعاء هو العباده دعا بعینه عبادت دی او عبادت ته هر چا نه غوښتی شوی دی که یو سړی د پیغمبر په نسب کې دی او که نه دی خو دی به د الله بندګي کوي عبادت د ټولو نه مطلوب دی د ټولو نه غوښتی شوی دی او دعا عبادت دی او الله بیا ټولو سره د الله وس کړی دی چې زه به ستاسو دعاګانې قبلوم وقال ربکم ادعوني استجب لکم او ستاسو رب دا ویلي دی چې زما نه دعاګانې غواړئ زه یې درله قبلوم ستاسو رب ویلي الله خو زموږ د ټولو رب دی که نه دا خبره صرف سیدانو ته ده چې ستاسو دعا ښه قبلیږي د ټولو دعا قبلیږي دا یاد ساته قرآن او حدیث کې د دعا د قبلیدو او د نه قبلیدو اسباب راغلي دي که ستا دعا نه قبلیده چېرته نو ته دا مه وایې چېرې زه ارمان چې زه میاګانو کوي اوس به مې دعا چې ټکه او پړکه قبوله شوې یا پلاني قوم کې او پلاني کې دا خبره نه تا کیسې چل دی او داسې هم کیدی شي چې یو سړی دی په اهل بیت کې او د هغه دعا دی قبوله نه شي په هغه کې هم څه چلي منګه زما چې کوم کتاب دی الموعظة الحسنه په هغې کې ما په دې باندې تفصیلي الحمدلله الله په توفیق سره لیکل کړي د دعا د قبلېدو اسباب او د نه قبلېدو اسباب وایي کې دا نشته چې یو سړی اهل بیت کې د دعا ښه قبلېږي دا پکې یو سبب دی نه موږ ټول مسلمانان یو او الله وایي تاسو دعاګانې غواړئ زه یې قبلومه نو مسلمان به همیشه د الله نه دعاګانې غواړي په راحته کې په سخته کې هر وخت به د الله نه دعاګانې غواړي او تعدي به نه کوي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی یستجاب لاحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی الله وایي ستاسو دعاګانې قبلېږي چې څو پورې تاسو تعدي نه یې کړي تعدي څه ته وایي وایي دی بیا لیکي چېرې دعاګانې غواړم او قبلېږي نه یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی چې وایي دی بیا دا وایي دا سړی قد دعوت وقد دعوت او زه په مخه دعاګانې غواړم په مخه غواړم او الله یې نه قبلوي فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء نو پښیمانه شي والعیاذ بالله نو دعاګانې پرېږدي تعدي به نه کوي چېرته ګوره دعاګانو کې زه هغه اسبابو له نظم او په دې زما یو بیان هم شته مکمل هغه به ولټوئ هغه به واورئ خو یو خبره یاد ساتئ چې کله هم دعا غواړي د الله نه کنه د زړه د کومې نه به یې غواړي او دا به دې یقیني چې الله یې قبلوي او پرېږدي به یې نه پرېږدي به یې نه په مخه به یې غواړي په مخه به یې غواړي په مخه به یې غواړي نو خبرې خلاصه دا وه چې تعدي به نه کوي او د زړه د کومې نه او زړه به دې غافله نه او یقین به دي چې الله یې قبلوي الله دعا د هر چا قبلوي دا به کې نشته چې دی په اهل بیت کې دی او دی د اهل بیت نه بهر دی والله اعلم